شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ د تقوا حال داو چې یو ورځ پلار روان نو پلار باندې یو ډنډ راغې چې هغه کې د اسخاو بوي او داغه پغاړه باندې نړۍ غوندې لار وا نو په دې نړۍ لار باندې شاہ ولی اللہ صاحب تا سپے په مخ راغی چې سپے ورته په مخ راغی نو شاہ صاحب هغه سپی ته وایي چې ته دې سخاو بو تشا اسیم سپے پلیته یو ز منځګزار سړی ما کته پلیت شه خیر دی خو چې سخاو بو کې زما جامې پلیته نشي اسپه ورته وایي چې شاہ صاحب خبره ده خاو کړه پکار دی چې تپ او چلار تیر شه ز په دې خاو بو کې لاړ د دې خاو بو نه خزان بچکه خو کده تکبر په بو ګنده شوي زما دې په خدای قسمی کا ترغه دې خدای پریدي چې ترسوی جهنم ته نه لګي ته د خپل مولا توپ تا او د خپل پیرای او بزرګای ته دومره غاوره شوي چې ماته د دومره سپکو کته شاہ صاحب رحمت الله علیه بے اختیار پاغس خاو بو کې ور روان شو او سپیته وی چې ما د خدای د تکبر د وبو نه وساتي ته په دې اوچا تیر شاو زما خیر دې ک جامې پلی دای د تقوا عالم عزیزانو عظیم انسان دیتا وای چې سپیلا پاک لار ورکی او پخپل پسخا لار کې روان عظیم انسان دیتا وای دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے یو پادری راغه د لندن نا او اعلان وکړ چې زمونږ کتاب انجیل ده او د مسلمانانو کتاب قرآن ده راشي دا دواړه کتابونه په اور کې اچو چې کم کتاب په حق ای هغه به بچي او چې کم په نه حق یا به وسوځي تمام دله حیران شو چې یا الله دا چیلنج چې دی پادری کړه دې کدا زمون کتاب اوس وزیدو د مسلمان قوم خو به میټي پلی تشي بالکل بیڑا بای غر کش شاہ صاحب تا خلق رال چراشی جی تباکیگو یو پادری اعلان کرے دے و انجیل ورسره دے چې دا انجیل مور تاچو او قرآن ماچو نو سنه چې قرآن سوزی مونږ خو بغیر او څنګه پادری څه چل کړو چې پاغه انجیل هغه روغن مګلو چې کوم اور کې واچو نسوځ شاہ صاحب راغه او خبره ووري قرآن هم په کاغذ لیکلې کتاب دی او انجیل هم په کاغذ لیکلې کتاب قرآن او انجیل یو طرف تک ایکدا پادری صاحب تی عیسائی او ز محمدی ما اور بلو او ډیر عظیم اور بلو اول بزور ټوب کم بیا را پسې ترا ټوب کا چې څوک په حق یا به بچي او چې څوک په نه حق یا به وسوځي تو زور ټوب کاغذ نه څواړي
پادری ویل دا خونشی کې دا او پدا شاه صاحب دی خلکو چت عزیزانو دیتا تقوا او ورع او بزرگی وای چې د باطل مقابله به دا سکوله چې اور تسره ټوک کو گزر اشتیا محمدی ما زب ولی سوزم ولی بسوزم یو مونږه څیو یو سره لړمان به نیو نو ماته وی چې زتا ته د لړم اجازه در کومه لاس کې به نیسی هغه بلاس کې ګرځول رشتیان حسن زما لاس دمم کو خو چې لړم راوستو کنه او ملیدو ته تختې ده ما ورته وی چې دا ته کېڅ وې والله کیسم کو خالی بسم الله په دلاس چف کوم او لړم تا ورړم مارونی سم د مار خلک درته ګوتا منډم خالی بسم الله په چف تاسو خیال را اوس زمونږ سړی راځي چې ملا صاحب په سر میں درد ہے ملا په لګیای کله دې خوانه راکاږي کله دې خوانه راکاږي ټیک شوی وای نه نور زیات شو مچائے اوچی چی مچائے ته په ټول قران چفکا کتا د مچائے درد لري کو زما په دا مختو کا یو زلوکین انجیکشن ورته وکا معمولی غوندې لګ په سرمن کې سړی پستر ګوراناش ته په ټول قران چفکا آدم باندې لري کیږي تاسو خیال راغی دا ونی زلوکین د انګریز جوړ کړی یو دوايي ده لړم او مچای او ماری اوچی چی او زلوکین یو انجیکشن ورته پس سرمن کې وکا سړی پستر ګورړا شي درد ختم شي ته په قران چف کو دا درد نزي دا وجه څه ده ټرایو کوي په مولیانو یو کوي په میاګانو یو کوي په پیرانو یو کوي وجه څه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په غار ثور کې مار وخړو او پیغمبر په دوټی کې چفکې او ابو بکر وای پسترګو مې رڼا شو والله که ما ته دا محسوس کیږي چې زمار شي چلے خو هغه خلې نه دی پاتې ایمان ستادا پکار دے ایمان چې دا قرآن دا هر مرض علاج دے دا هر مرض او په خدای مې دې قسمی کوي بل علاج کوم سوا د دې چفنا تو وګوره چې کیږي کنه اوس ته دم دیشي ته دغه کې د دوايي دکان کې ناشته می او سړی راشي یاره دې دا بیمار دی لکه دم په واچوال ته 200 روپو دارو اغستی ما د دې دم خو شکرانه کیږي وای څو 50 روپے وای نه نه د دم خو 15 پیسې دي اوس تو چې د پیرنګي جوړې کړي دوايانې دي د 200 واغستي دکاندار ته دانه چې د پیرنګي د دوايي خود 15 پیسې دي او زبر په قران چوف کوم او تماته د دې خو نو کم کلام چې دومره سپکی دی یو قوم په نظر کې هغه کلام زره به د مار او د لړم دم اچولې کیږي او درد به لري کیږي خبره ده نو عرض میں داو جی چې په دنیا د خدای کې هغه مرض نشته چې داغه علاج قران نه دی هغه مرض نشته چې داغه علاج حدیث د جناب محمد رسول الله قرآن کے 2 سورتیں دي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس د شپې دا ولولا چې کټ کې سملي
او پټول بدن باندې چوفکا او په تصور کې د کور نه غیر چاپیر چوفکا پټول شپه کې بده کور ته اضافت نه راځي. تاسو خیال راکړئ ستاده بدن تب په دې شپه کې اضافت نه را نږدې کی. نو عزیزانو دا خلق چې دومره لوی خلق شوه او داغه په دې قران او په دې حدیث پارسن ایمان چې زم انسان هم او ابراهيم عليه السلام هم انسانو کہ ابراہیم او بے خطر کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشا لب بام بھی اور تیار شد نمرود ابراہیم علیہ السلام تے داور غلم برسو عقل ویل سوچ چکا اور تا سنگا ٹوپ کے عشق ویلے نا د معشوق په حکم کې لا سوچ چا پکې راوسته سوچ پکې پېښه کې سوچونه نه ورته کېږي. نو شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه عاشق هغه د اور تړم بیا زدانګم او عیسائی تر په ستر اوستره دا عظیم خلق ډېر لوی خلق حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ابل کال عزت چې دلی ته تلو ما پتانا باون کې د مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه او د یوځه خلوتونو د په خلوت چې انګريزانو بم ورغورځول دي نو بم د چوکاټ د پاسه پاسوړه کې اوسم پروت خلاص شوی نه دی 200 کالو. تاسو خیال راغی دا حاجی امداد الله مهاجر مکی په مکه معظمه کې روان دي امیانه شاته چولې دا او پیسې دي رستو نا غامیانه تینا غلو والا چې غلطه والا نو دور پسې رستوم نه کته بس روانو لاړو کور. اوس موږ نه چې غلام یانه وای خو په جمعاتونو ګرځو چرونو پلانی ځان راغله او ما غل را نه دغه ځای والو واس کټم داسي څه چل کړی سیره لغونې دغه ځای را نه والو 800 روپے را نه وست مطلب دی چې 800 وانو یا اتیا خو بس وګدر کی کړ آسان چل دے. نو صاحبہ عجیب داد الله اور پسې هم نه کړ بلاړو کور غل چې منډه کړه هر طرف ته چې منډه کوي مخه ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخه ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخه ته ورته دیوال بالکل ټول لارې په بند راغه د عجیم داد الله کور تلان دی او درې دو چغې کړی چې وا خلق دې کور کې یو ظالم دی او په ما خو دنیا بند کړي چغې دی مالی خلق راوته سوق ظالم دی وی یو سپینګیره ظالم دی په دې کور کې اغلوس وی اوس په ایمان وای چې تاسو نه چاغلا کړی او کور مخه ترته ظالم आवाज و سبا کوي ورته وای کنه ماما ګیره به ورته خلک نیولې او ورته بهړېږي دا استاد انسانیت امتحان دی. حاجی امداد الله ته خلق ویل چې لاندې څوک سړی چې وی چې دې کور کې یو ظالم دی هغه چې پاس نه راخکاره شول بچي اولی ویل و ظالم دنیا دې را باندې بند کړي ویل خورګه چې درکوش را کوشره وسه چل و تانه مې د امیانه والده د خپل امانت ته والا خو لا وا تکلاو کا
هر طرف ته چې زم دیوال دی لار را باندې باندې. حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ورته وی بچیا زما دې په خدای قسم چې تاسو وخت کې امیانه لکړه چور کو کنه او غوسه دې کړه نو زما بوج سپک شو پوه شم چې رستو نه چا واغسته نو ما په مغه وخت کې ډکې وی چې خدای دا ما دل اور بخله دا ما ور بخله نو ما در بخله شاید بیا ز څنګه واپس والم والله را باندې باندې زوال الله دې لارم در تکولو کی بس را روان شو لار ورته کولو شم یا نه یو او بکیسو نو عزیزانو عرض میں داو چې داغه عظیم انسانان دا چندوز دے کئی دا زمونږ د بارافات جلسو د پاره تاسو هر کال مهرباني کوئ نو دا ظلم په اخلاص مهرباني وکړي. عرض میں داو عزیزانو چې عظیم انسانان دغه خلق مونږه بچ د انسانیت داو ستا په دې په خبر کې میاں غلام جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی نن 200 کاله مخکې هغه چې مړ شو داغه تمامه کتابخانه انګريزانو دی کالج ته نقل کړي د میاں غلام جیلانی کتابخانه اوسم په دې یونیورسيټي کې پرته ده 12 ورځې په کچرو چلولې و دومره کتابونه تاسو خیال راغی میاں غلام جیلانی رحمت الله علیه ناس ته درس کوي طالبان انګريزان رااله اوسم انګريزان راځي 13 ورځو کې صدر ته انګريزان راغلي شل زره خلک کوول چې عیسی علی السلام د خدای زوی دی خزو مرو دا بیلکای خرچ دي د دیاړو سدین ایمان نشته زمونږ د خزو ایمانونه ورشه پادیرو کې وګوره په زیارتونو کې وګوره د معتبرو د خزو ایمانونه ورشه په کلبونو کې وګوره په صدر روډ باندې شاپینګونو کې وګوره دا سبي غیرت خلک دا د سړي ځامن نه دی بالکل سړي ځامن هغه خلکو تاسو مامیان ځان ته وای عوام څوک چې به علم یونو څوک چې راته څو هغه سکونو یو انګريز په یو مولا سوال وکړ چې شیطان د څه شي نه پیدا دی هغه ورته ویل چې څه خبره یو مولا ولاړو هغه ورته ویل چې شیطان د اور نه پیدا دی خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار د خالص لمبه د اور نه شیطان پیدا نو پادری ورته وی چې مولا سے شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې نو اور چې اور سره ملو شغه ته څه تکلیف وشو ټول دنیا هم تباہ کړه او اور تلاړو نو خدای سزا څو ورکړه دی شیطان خبرم دماغ کې رااله په کار خداو چې شیطان له سزا ملو شوی نو سزا ولا څه ملو شو اور سره ملاو شو بس خبر خلاص شو ملاریان شو جو بیړه هغه کا شدات څه وي یو امی سړی ولاړ
چې ولاړو هغه داسې د کچا دیوالو دا غینه یو دومره چم را واغستو او دا پادری په دې ځای وښت چې وینښتو سری وینې په روانه پادری منډه کړ تانه ته راپورټ وکړو سړی ونی وو عدالت ته پیښ چې پیښ کو عدالت ورته وایي چې دا دی ولی وښتو دا پادری په دې ویجی دې پادری صاحب یو سوال کړو زمونږ په دې مولا باندې د توای چې تاسو سوال کړو پادری صاحب څه سوال دې کړو وې ما دا سوال کړو چې شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې